به د هر خوا لور په لور مړ وي که د ژوند مټو کې زور مړ وي څه سندریز موسم او غم د وطن لکه اختر کې چې د ورور مړ وي څه سندریز موسم او غم د وطن لکه اختر کې چې د ورور مړ وي د دنګ قامت څښتنه تا ته در رسیږي کله چېرته زموږ نارې او چېرته ستا درانه غوږونه د محبت شور بې احساسه خلک کله اوري که په سینه باندې مې کېږدي که په زړه غوږونه ملکزی صاحب مور خو یو چتر وي سړی پرې مړه ټول راټول وي مور خو یو چتر وي سړی پرې مړه ټول راټول وي چې کور دې نه وي له بارانه سړی چېرته لاړ شي او دا ستا په مینه کې خوشحاله خلک تا ته درځي دا ستا په مینه کې خوشحاله خلک تا ته درځي دا ستا په مینه کې خوشحاله خلک تا ته درځي دا ستا له مینې نه پښیمانه سړی چېرته لاړ شي څه ښکلی دی خلک د وچې ونې بیخ ته اوبه نه اچوي سړی نو یاره په بېننګه یار ننګ څنګه وکړي ډېر ښه دی خلک د وچې ونې بیخ ته اوبه نه اچوي
او وقات صاحب که تاسې مونږ ته دا هم ووایي چې به هر شاعر چې شعر لیکي نو حتما ځینې شاعران ډېر مطالعه کوي یا د هغو نه ډېر زیات متاثره وي. ستاسې کوم شاعران ډېر خوښوئ؟ زه خو پخپله زما د د محبت شور بې احساسه خلک کله اوري که په سینه باندې مې کېږدي که په زړه غوږونه که د الحاد فتوی وهي په وقاد مست رقیبان د یار خاطر دروند دی تېرېږو به کاڼه غوږونه ښه چې ښه تنګ شي له جانانه سړی چېرته لاړ شي ښه چې ښه تنګ شي له جانانه سړی چېرته لاړ شي له نورو تللی شي له ځانه سړی چېرته لاړ شي د میخانې جامونه ټول څښی شم پروا مې نشته مولا نه تلی شي له وجدانه سړی چېرته لاړ شي. ملک ځای صاحب مور خو یو چتر وي سړی پرې مړه ټول راټول وي مور خو یو چتر وي سړی پرې مړه ټول راټول وي چې کور دې نه وي له بارانه سړی چېرته لاړ شي. رب تخلیق کې د مرګ ژوند یوازېتوب یو شی دی ستا له مخلوق ستا له جهانه سړی چېرته لاړ شي. څومره ښه بیت دی. او دا ستا په مینه کې خوشحاله خلک تا ته درځي دا ستا په مینه کې خوشحاله خلک تا ته درځي دا ستا په مینه کې خوشحاله خلک تا ته درځي دا ستا له مینې نه پښیمانه سړی چېرته لاړ شي. څه ښکلی بیت دی. دا بیت بیا ووایه. مننه.